د بالیووډ د یو تږي کارغه دی. د اوړي موسم و او دا ځل ګرمي بیخي زیاته وه. ځکه چې نوې بوټي خو چا نه لګول، خو کم چې وو هغه هم خلکو وهلي وو. د هغه په وجه سیندونه او تالابونه وچ شوي وو. په دې کې هلته یو تږي کارغه راغلو. د ګرمي په وجه یې حال ډیر خراب وو. هغه ویل لږ اوبه میلاو شي نو ښه به وي. کارغه چې الوتلو نو سیندونه او تالابونه یې ټول وکتل، خو د ګرمي په وجه ټول وچ وو. تنده یې نوره هم زیاتېدله. کارغه ویل هی خدایه، چرته نه لږې اوبه خو راکړه. دا یې ویل او خپله لټوني جاري وساتلو. په دې کې ورته یو کوهی ښکاره شو. کوهي ته چې یې وکتل نو کارغه ویل د خدای شکر دی، ما ته کوه میلاو شو. خو چې څنګه کارغه کوهي ته وکتل نو هغه هم بیله وچ پروت وو. یا خدایه، یې ویل او کارغه ترې روان شو. الوتلو کې د هغه نظر یو کور ته نږدې په ایښودل شوي منګي باندې پریوتو. چې څنګه یې منګي ته وکتل نو ډیر ناامیده شو او ویل ای خدایه، اوبه خو دې راکړې، خو دا دومره لږې دي چې زه یې نشم څښلی، ځکه چې اوبه ډیرې لاندې وې. هغه ډیر خفه شو. په دغه وخت کې د هغه نظر نږدې پرتو وړو وړو تیجو کاڼو باندې پریوتو. هغه ته یو خیال راغلو. هغه یوه تیجه راخیستله او منګي کې یې اچوله. وړو وړو اوبه بره راغلې. کارغه اوبه وڅښلې او خپله تنده یې ماته کړه او ویل هی خدایه، ستا شکر دی. شکر یې ادا کړو او والوتلو. سبق. دې کیسې نه مو ته دا سبق میلاویږي چې څومره هم مشکله وخت وي، که مو په محنت او هوښیاري کار وکړو نو ضرور به کامیاب وو. نو مو ته هم پکار دي چې داسې په هوښیاري ووسو.